خویندو او ورونو، کله چې یو انسان د ګناه اراده وکړي او د ګناه په لار هم روان شي، نو د هغې په اعمالنامه کې نه لیکل کیږي، او که د الله تعالی له ویرې هغه ګناه نه صرف نظر وکړي، نو الله تعالی ورته اجرونه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته 9 ګناهونه پر نښه کړي چې عمر پرې کمیږي، لعنت پرې ویل کیږي، ملک کې پرې نارامي راځي، رزق کې پرې تنګي راځي، انسان پرې بې پردې کیږي، ملک پرې تباه کیږي، د الله تعالی د نعمتو څخه بې برخې کیږي، دعاګانې یې نه قبلیږي او الله تعالی پرې خفه کیږي. که وغواړې چې عمر دې کم نشي، نو د مور او د پلار سره بد چلند مه کوه، او که وغواړې چې لعنت در باندې ونه ویل شي، نو دروغ مه وایه، او که وغواړې په ملک کې د نارامي رانشي، نو ظلم مه کوه، او که وغواړې چې په رزق کې د تنګي رانشي، نو زنا مه کوه، او که وغواړې چې رسوا نشي او د حیا او پرده در باندې پرته وي، نو نشه مه کوه، او که وغواړې چې ملک دې تباه نشي، نو قتل مه کوه، او که وغواړې چې د الله تعالی د نعمتونه برخمن پاتې شي، نو تکبر مه کوه، او که وغواړې چې دعاګانې دې قبول شي، نو د حرامو ګټلې مه خوره، او که وغواړې چې الله تعالی درنه خفه نشي، نو پام چې مور او پلار درنه خفه نشي. او کله چې الله له چا ناراض شي، په هغو رزق نه بندوي او نه پرې رڼا بندوي، بلکې د سجدو توفیق ترېنه اخلي او د کوم داسې شي په طلب کې اچوي چې هغه د دوی په قسمت کې نه وي. السلام علیکم.